خبر د پاکستان سفیر له سر نه درنښ لونګۍ پر ځمکه ولوېدله. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. د شنبې د کاپ په 14مه ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان سفیر په سر کېدو لونګۍ د هغه په سر له ایښودلو مخکې په ځمکه ولوېده. ویل کېږي چې د پاکستان سفیر ته جلال آباد ښار کې د هغه هیواد یو شمېر جاسوسانو وړمه ورځ درناوي لونګۍ ور په سر کړه، خو دا یې ونه ویل چې دا کار د کوم خدمت په بدل کې کړی. په خپره شوی ویډیو کې ښیي د لونګۍ وړاندې کوونکي دوه کسان د کمرامین څخه غواړي چې دغه صحنه رسنیو ته ونه سپاري او ډیلیټ کړي. زیارمل افغان په نامه یو فیسبوک کارکونکی له خپره شوی ویډیو لیکلي د وطن سوداګرو له لاسه پګړۍ غورځېږي خو د پنجاب سر ته نه رسېږي. پګړۍ لا هم خپل برم ساتي. افسوس په دغو سپین ګیرو. په جرمني منشط کې ټولنیزو رسنیو یو فعال محمد ناصر ناصري لیکلي له دې نشته خلکو لونګۍ کې غیرت ډیر دی، خپل دښمن په سر نه غواړي پاتې شي. په یو ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو تجربو نشتونوالی په بېزړه‌توب عمله منصور په افغانستان کې د بریټانیا د وخت په اسرائیل او اسرا په څیر د نړیوالو ادارو او استازو سره ګوري او داسې ښیي چې د افغانستان بهرنیو اړیکو کنټرول لري. د پاکستانی سفیر د طالبانو واکمنۍ پر وخت کې درنښ لونګۍ په داسې حال کې ور په سر کېږي چې د اسلام آباد د طالبانو تیرو دورې سفیر عبدالسلام ضعیف چې ډیپلوماټیک پاسپورت او د پاکستاني ویزه یې هم په لاس کې وه بېساري د سپکاوي خرڅ او په کش کولو یې امریکا ته وسپاره. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی شئ او د لا ښکلو ویډیوګانو له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.